د سعودي عرب د گزټ د ریپورت مطابق د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان بن عبدالعزیز حکومت به اوس د غیر ملکیانو په ځای مقامی خلکو ته روزګار ورکوي او دې پالیسۍ ته د سعودایزیشن نوم ورکړی دی. د دې پالیسۍ تر مخه سعودي عرب کې په پرایویټ کمپنیو کې چې کم غیر ملکیان کار کوي د هغې سره هلته چې کم غیر ملکیان کاروبار کوي نو د هغې په تعداد کې به هم کمی راولي او د سعودي عرب مقامی خلکو له به اهمیت ورکولی کیږي. دا پالیسی به په 12 شعبو کې نیشنلایز کیږي. د پالیسی په لومړۍ 2 مرحلو کې د غیر ملکیانو په کار کولو باندې پابندي د مخکې نه لګولې شوې ده. په 11 سپتمبر 2018 باندې نافذ شوې دې پالیسۍ تر مخه د ګاډو او موټر سایکلو شوروم، ګارمنټس، فرنیچر او د کچن د سامان خرڅولو دکانونو کې غیر ملکیانو کار کولو باندې پابندي لګولې شوې وه. د دې پالیسۍ د 2مې مرحلې آغاز د 9 نومبر نه شوی چې پکې الکتریکل د الکترونکس په دکانونو کې د غړو په دکانونو کې او د چشمو په دکانونو کې د غیر ملکیانو په کار کولو باندې پابندي لګولې شوې وه. اوس د مهنت او سماجی امور وزارت د دې پالیسۍ په 3مه مرحله کې په نورو 5 شعبو کې د غیر ملکیانو په کار کولو باندې پابندي ولګوله. د دې نوې پالیسۍ مطابق به طبي آلات او تعمیراتي سامان خرڅولو والو دکانونو کې غیر ملکیان کار نشي کولی. د دې نه علاوه د ګاډو سپیر پارټ دکانونو کې، قالین خرڅولو دکانونو کې او مټایي خرڅولو دکانونو کې به هم غیر ملکیانو په ځای د سعودي مقامي خلکو له اهمیت ورکولی کیږي او د دې پالیسۍ خلاف ورزي کولو والا مالکانو خلاف به قانوني کارروایي کیږي. د مهنت او سماجی امور وزارت دا وینا ده چې د محکمې افسران به په دکانونو چاپې وهي او چا چې غیر ملکیانو له نوکري ورکړي وي د هغې خلاف به د سخت نه سخت اکشن اخیستلی کیږي.